د قرآن عظیم الشان باندې چې چا عمل کړی دی، چا په خپله زندګۍ کې راوستی دی، رونو دا خبره یاد نن ځان سره یوسې چې دا انسان هم په دنیا کې کامیاب دی هم په آخرت کې کامیاب دی. او د قرآن شریف لوی شان او لوی مقام دا دی چې الله دا زمونږ او ستاسو د هدایت او د رهنمایۍ دپاره رالیږلی دی چې زمونږ او ستاسو به هدایت مونږ وایو تاسو وهاب ګل حاجي صاحب په مونځ کې دا سوال کوو د مونځ مقصد څه دی؟ الله ته سوال او لوی سوال دا کوو چې خدای اهدنا الصراط المستقیم. اول د الله صفتونه بیان کو، بیا ورسره دا وعده وکړو چې خدای موږ به ستا عبادت کوو او تا نه به امداد غواړو. نو ګوره چې اول د چا صفت بیان کوي بیا ورسره وعده مو کوي چې ته څه وایې هغه به زه منم، نه به راته وایه څه غواړې، نو ته وایې اهدنا الصراط المستقیم، خدای هدایت غواړم، خدای نیکه لار غواړم. نو نیکه لار او هدایت موږ الله ته سوالونه کوو. اوس چې ته کوم څیز غواړې نو دا به ته حاصلول هم غواړې، دا د هوښیار سړي کار دی چې یو څیز سړی غواړي نو هغه دې حاصلۍ په هره طریقه. خو ته وایې چې زه دې د هدایت په دقه لاره باندې روان شم او کامیابۍ ته دې ورسم، نو په دې لاره لږ او د کامیابۍ دپاره لوی څیز الله موږ او تاسو له قرآن رالیږلی. بس قرآن وګوره او قرآن باندې عمل وکړو، د قرآن احکامات په خپل زندګۍ کې راوله، په دنیا کې به هم کامیابي او په آخرت کې به هم کامیابي. نو زما عزتمندو ورونو لوی مقام او لویه مرتبه لري. خیر دې وخت کې زه تاسو ته د قرآن شان او مقام بیانول دا خپل وخت غواړي او نه موږ دومره علم لرو چې یاره د قرآن مقام او شان بیان کړو. خو دومره خبره خو یاده ساتئ چې په دې دنیا کې تاسو وینئ د دنیا کتابونه تیر شوي دي او د دنیا کتابونه به راشي، خو د قرآن اسې عظیم کتاب په مخ د کائنات کې څوک پیدا نه کړي او نه به څوک راوړي، نه به څوک راوړي. او دا زما او دا ستا او دا د بل خبره نه ده، بلکې دا الله په بانګې داره کله چیلنج چې ورته تاسو وایې الله قرآن کې ورکړی ده. او په یو ځای کې وهاب ګل حاجي صاحب نه، په قرآن په څلورو ځایونو کې الله په مختلفو اندازونو دا چیلنج ورکړی چې زه د دې قرآن په شان کتاب یې وروړی. اول الله رب العالمین وی قل لئن اجتمعت الانس، قاری صاحب جوخ کینا، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن. چې د دنیا څومره انسانان یې، انسانان هم پرېږده چې د دنیا څومره پیریان یې راجمع شي او د دې ټول قرآن په شان قرآن راوړی ځئ، ناکام. بیا ورته الله نورم اسانه کړه، ځه خو داسې نه شی کولی قل فأتوا بعشر سور مثله، زه د دې قرآن د لسو صورتونو په شان خو یو صورت راوړی که نه، هغې کې ناکام. هغې وخت نه مرا او دا م یاد ساته قاري صاحب چې دا چاته اول دا کلام الله راولېږه هغه څوک عربو، اول عربو ته، او چې کومو خلکو ته راغی چې هغه د عربو خلکو هغه د فصاحت او د بلاغت په انتها ولاړو. داسې فصاحت او بلاغت په عربی کې و که نه چې یو ټکي پسې به دنیا جوړوله، یو لفظ چې به دې ورته ووي نو دنیا به یې جوړوله، دنیا وه بس. خو هغه خلکو ته الله رب العالمین دا چیلنج زه یې لس صورتونه راوړی، لسو کې هم ناکام شو. قل ان کنتم فاتو بصورة من مثله، قاری صاحب آیات سر وایا کو تاسو نور نشئ راوړلی، قل فاتو بصورة من مثله. زه د قرآن شریفو دی صورتین کې دا زمونږ د علماوي دپاره د تنکیر دی یو وړوکې شان صورت چې د قرآن شریف د ټولو نه وړوکې صورت کوم یو د صورت کوثر دی. زه د صورت کوثر په شان یو وړوکې صورت راوړی، قسم په خدای هغې کې هم د عربو دقه خلک چې فصاحت او بلاغت په انتها و ناکام شو. یاره چې د دې نه هم خبره ختمه شوه د یو صورت نه، نو بیا ورته الله په یو کم دېرشمه سپاره کې فلیأتوا بحدیث مثله. شاباس زماله د قرآن هسې یو ټکي خو راوړی، قسم د الله په ذات د قرآن نه زارو قربان شم دقې کې دوی ناکام شو چې د قرآن هسې یو ټکي به راوړی. د قرآن
د فصاحت او د بلاغت په انتها باندې ده او د قیامت د ورځې پورې به داسې کتاب بل رانشي او نه مخکې راغلی دی نه مخکې ګوره د دې نه مخکې 103 کتابونه الله نازل کړي صحیفې او قرآن شریف د هغه هم الله نازلي کړي دي هغه هم الله نازلي کړي دي خو د هغې 103 کتابونه چې اول هغه په انتها دي د هغې د پاسه قرآن راوړو د قرآن مقابله نه په دنیا کې څه کولی شو نه به په آخرت کې قرآن له الله دا شان ورکړی نو زما عزتمند ورونو د کامیابۍ په اخرې پوړی ولاړ دی خو که موږ او تاسو خپلې زندګو کې راوسته خپل ژوند کې هم راوسته دنیا به هم کامیابی او آخرت نو قرآن اصل چې زموږ دپاره راغلی دی د دې دپاره راغلی چې موږ پې ایمان راوړو دویم نمبر زده کړو او دریم نمبر پې عمل وکړو او څلورم نمبر د قرآن حق په موږ باندې دا دی چې بیا دا په ټوله دنیا کې خور کړو ما زده کړ د به قاري صاحب ته ښیم قاري صاحب زده کړ دی به بل ته ښی دا په موږ د قرآن حق دی حق نو زما عزتمند ورونو د قرآن اصل مقصد دغه دی خو بیا دې پورې تاسو ته یو خبره وهبګلې صاحب ستاسو د دماغو ته راولم چې د قرآن اصل مقصود خو د دې زده کړه ده بیا د دې باندې ځان پې یول دي او بیا معنا باندې عمل کول دي خو دې قرآن له الله دا شان ورکړی دی چې زده دې کړه او تاله درځیم نه د دې هغه معنا د دې هغه مقصد خو تی تلاوت کې عمر له الله ثواب درکوي عمر له الله ثواب درکوي او دې کې به قاضي صاحب تیمورجان زه دا یو حدیث د نبی علیه السلام راوړم چې نبی علیه السلام وایي من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها چا چې د قرآن شریف یو لفظ وي نه الله به له دا یو لفظ په څو باندې بدل کړي په لسو بدل به او بیا دا کلیه شوه بیا رسول الله مبارک وایي لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف دا سر یو خبره یو مقصد ته راولم ټیک ته د دې مقصد دا دی چې موږ یې زده کړو اصل د دې مقصد دا دی خو که تا زده نه کړو نو خیر ته په هغې باندې ناکامی خو ګورې دا راته ویمه چې ثواب به تا ته میلاویږي وایي زه دا نه ویم چې الف لام میم یو حرف دی بلکې الف ځان له حرف دی لام ځان له حرف دی میم ځان له حرف دی ما ته وګورئ رسول الله مبارک د هغې لفظ انتخاب وکړو چې د دنیا څومره صحابه دي صحابو پسې تابعین دي تابعین پسې تبع تابعین دي تبع تابعین پسې ائمه مجتهدین دي او بیا د قیامت د ورځې پورې علما دي دا په کرولونو نه په ایربونو نه په کیربونو نه دا ټول علما راجع به که د الف لام میم معنا نشي ویلی بس زمونږ دا مفسرین چې وایي چې کله دا حروف مقطعات راشي په قرآن شریف کې نه هغوی څه وایي الله اعلم بمراده بس الله پې پیږي اوس رسول الله مبارک وایي زه دا نه ویم چې الف لام میم یو حرف دی بلکې الف نو نبی علیہ السلام د داسې حرف انتخاب وکړو دی تا ته اسانه کړه کو ته پې پیږي او کو نه پیږي طالب الله ثواب درکوي طالب الله ثواب درکوي نو د قرآن شریف تلاوت به خامخا کوي او د ټول قرآن تلاوت کوي خامخا د دې به ډېره لویه فدي